د خوست یو شمېر اوسیدونکي وايي په ښار کې ځینې پخواني شخصي او دولتي مارکېټونه د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې که ښاروالي پر وخت د یادې ستونزې غم ونه خوري نو ممکن د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم خلکو ته پیښ کړي. د خوست اوسیدونکی رحمن ارمان وایي پخوانیو مارکېټونو د ښار ښکلا ته هم زیان رسولی او د دې سربیره یې ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې، نو پکار ده چې بیا جوړونې ته یې پام زیات شي. د دغه زړو مارکېټونو شتون په ښار کې بېلابېلې ستونزې ایجادوي. که چیرې په ښار باندې سیلابونه یا داسې نور آفاتونه راشي لکه مثلا زلزلې یا داسې نور، نو که چیرې دغه مارکېټونه ونړېږي د مالي زیان ترڅنګ به یې خلکو ته د مړینې باعث وګرځي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی شیر محمد هم وایي چې په ښار کې زړې او ورانې ودانۍ د سیلابونو او زلزلو پر وخت خطرناکې تمامېدای شي، نو حکومت او د مارکېټونو خاوندانو ته پکار ده چې د جوړېدو لپاره یې منظم پلان جوړ کړي. له یوې خوا د ښار ښکلا ته زیان رسولی او له بلې خوا د شدیدو زلزلو او ورته پیښو پر وخت د نړېدو له ګواښ سره مخ. نو بنان د همدغو مارکېټونو له مالکینو همداشان له دولت څخه غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره یو منظم پلان باندې کار وکوي او د بیا رغېدو په برخه کې عاجل اقدام وکوي. بل لور ته خوست ښاروال بسم الله بلال هم دغه ستونزه مني، خو وایي دوی هڅه کوي چې د ښار جوړونې ریاست سره په ګډه د پخوانیو مارکېټونو د بیا جوړولو لپاره کار وکړي. تر اوسه موږ داسې تصمیم نه نیولی، خو بیا هم موږ غواړو چې د شخصي ریاست سره کینو، هغې سره ګډه تصمیم جوړ کړو، هغې سره په ګډه مخ ته مزل وکړو. نو فی الحال موږ داسې اراده نه ده کړې، خو انشاءالله د هغې لپاره تصمیم وسو. باید یاده کړو چې د خوست ښار بڼه پخوانی ده او د دغه ولایت اوسیدونکي له اړونده ادارو غواړي چې پراختیا او پرمختیا ته یې توجه وکړي.